السلام علیکم ملګرو، دا ډیره لازمي ویډیو ده. نو څوک بیماران وي د کینسر بیماران وي نو هغو دپاره ډیره لازمي ویډیو ده. نو ځکه چې د بابا وایي زما داسې دوی رایستلې ده، نو زما دوی څوک استعمال کړي وخوري نو هغه به 40 ورځې کې لازمي ښیږي. 100% ګارنټي ورکوم. نو چې هسپتال کې میاشتې وي، چا کلونه شوي وي، نو هسپتال کې پراته وي او د ښه کېدو څه لار هم نه وي، دا به وایي زما دوی د استعمال کې او په 40 ورځ کې وایي لازمي ښه کېږي. او څوک راځي زما ټیسټ یې وکړي او چې کله زما دوی استعمال کړي هغه پس بیا هم ټیسټ وکړي، ده به خپله پته ولګي. نو داسې خلک هم شته، نو ډېر غریبانان وي، خپل علاج پیسې ورسره هم نه وي، دا به ما سره ډېر په کم پیسو باندې دا دوی اخیستلی شي. راځئ دا ویډیو ګورئ او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ، ځکه چې هغه خلکو ته ورسېږي څوک بیماره وي د کینسر بیماران وي. راځئ د کینسر دپاره نه داسې دوایي ما کشف کړې ده چې د کینسر چې به چا ته ولګېده نو خلکو به ترې نفرت کاوه چې مطلب کینسر ته لګېدلی دی او مطلب لکونه روپۍ پرې لګېږي او دا نه ښه کېږي. نو د کینسر بیمار به په 40 ورځو کې ښه کېږي. 2 ډوزه دوایي ده، یو ډوز 20 ورځې او بل ډوز یې 20 ورځې. په 20 ورځو کې به د 50 نه د 80% پورې ښه کېږي اولني ډوز سره. دویم ډوز به مکمله ښه کېږي او د کینسر جراثیم به پکې یوه ذره نه وي. او کولی شي چې دا ټیسټ دا په لاهور عمران خان هسپتال کې وکړي، په اسلام آباد کې کوي، هر ځای کې چې کوي ورته اجازه ده. خو دوایي چې کومه ده د دوایي قیمت زه ځکه لاوله نه ږدم چې د دوایي قیمت کېدم نو خلکو ډېرې ټګیانې کړي دي او د خلکو جیبونو ته چل جوړ کړی. نه، زما اول ډوز دوایي چې کومه ده دا مفته ده، دې کې پیسې نشته دی. چې بیمار د 50 نه د 80% پورې په اول ډوز ښه شو نو زما په دوایي پسې په دویم ډوز پسې راشي او د هغې دویم ډوز کې ته پیسې اخلو. خو پیسې هم داسې پیسې نه دي چې دا یو غټ قیمت دی. نه، داسې پیسې ته اخلو چې هغه به د پاکستان و کرایې هم نه وي، د پاسپورټ او د ویزې او د منډې او د کرایې به هم نه وي. ټیسټ خو یې لافرې ده او دوایي نو دغه ته پیسې اخلو او زما اواز چې څوک اوري نو مطلب دا د ما سره رابطه وکړي. او دا په دنیا کې اول ترینه دوایي ده چې داسې دوایي به چا نه تیاره کړي چې دا د په 40 ورځو کې کینسر د منځه ویسي. دوایي ما په خپله جوړه کړې ده. دوایي چې کومه ده دا مارکیټ ته نشي وتلی. دا مارکیټ ته په دې وجه نه پرېږدم چې که مارکیټ ته دوایي پرېږدو نو په مارکیټ کې به چې کومه ده دې کې جلکاري کېږي. دوایي په خپل لاس بیمار له ورکوم او بیمار به صرف هر دغه نه چې زما سره د رابطه وکړي. اوله دوایي ورکوم که څوک غریبي او د دې دغه توان نه لري نو هغه ته مفت کوم، هېڅ 1 روپۍ نه. هغه کرایه چې لګېږي هغه به مو برداشت کوم، کرایه به هم زه ورکوم چې راځي، دا کرایه به هم زه ورکوم او هغې ته مفت کوم. چې غریب نه دی او مالداره دی نو هغه ته نه به پیسه اخلو، خو وروسته په دویمه مرحله کې نه په اول کې، ځکه چې د دوایي دغه ورته معلوم شي، د دوایي فایده ورته معلومه شي چې یاره حقیقت دی چې دا دوایي ده. نو هغه ناعلاجه بیماري چې هغې ته تر دې وخته پورې د دوایي کوم دغه نه پیدا کېده او که پیدا شوی نو په دې تعداد نه دی پیدا شوی چې هغه بیماري مکمل د منځه ویسي که نه. نو دا په دنیا کې اول ترینه دوایي ده چې مې جوړه کړې ده او په خپل لاس باندې. که چېرته کمپنۍ دا دوایي کشف کړي دا کومه چې ما جوړه کړې ده نو زه خو د 40 ورځو دغه ورکوم، خو مګر کمپنۍ کولی شي چې په 20 ورځو کې دا کینسر د منځه ویسي. چې زه د 40 ورځو ورکوم نو کمپنۍ کولی شي چې په 20 ورځو کې دا دوایي دونه اثري کړي چې په 20 ورځو کې دا دغه د منځه ویسي. نو دا دغه مې ټولو ته خواست دی. زما سره دې رابطه وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 08054030304. ټلیفون شمېره یو ځل بیا واورئ 08054030304. پته مې ده ولایت کونړ ولسوالي دانګام قریه چاقوړک. نام محمد زرین. دغه بیا واورئ. پته
ولایت کونړ ولسوالي دانګام قریه چاخوړک نام محمد زرین غدغه مې دغه دا کولای شي چې ما سره رابطه وکړي څوک چې د دې بیماری باندې دغه د ټول مسله